یو ورځ په یو کلي کې د یوې وزې سر په ناڅاپي توګه په یوه کټوه کې بند شه. د کلي خلک راټول شول، حیران پاتې وو چې اوس د وزې سر له کټوې څخه څنګه راوباسي. هر کس بیل بیل نظر ورکاوه. چا ویل چې کټوه دې ماته کړل شي او چا ویل چې نه، د کټوې ماتولو پرته د وزې سر له وایستل شي. دا چې مشورې زیاتې وې، هر کس بیل بیل نظرونه لرل، نو د کلي خلک سره جوړ نه شول. د دې خلکو په منځ کې یو کس غږ وکړ چې هغه د بل کلي نامتو ملک ته به ورشو، ځکه هغه ډېر پوه او هوښیار کس دی. د دې خبرې په اورېدو سره ټولو کلیوالو اتفاق وکړ او ملک ته سره د وزې ورغلل. ملک پوښتنه ترې وکړه چې حیرت خو به وي، څنګه راغلی؟ کلیوالو ورته وویل چې د وزې سر په کټوه کې بند پاتې شوی، تا ته راغلو چې د وزې سر له کټوې څخه راوباسې. ملک مسکی شو او ویې ویل چې دا خو ډېر اسانه کار دی او تاسې دومره تکلیف راکړی. سمدستي یې امر وکړ چې وزه حلاله کړي. کلیوالو فوراً همداسې وکړل. وزه یې حلاله کړه، خو تر حلالولو وروسته هم د وزې سر په کټوه کې بند پاتې و. کلیوال ټول حیران شول او ملک ته یې وویل چې ملک صاحب، وزه مو حلاله کړه، مګر اوس هم د وزې سر په کټوه کې بند دی او نه راوځي. اوس څه وکړو؟ ملک ورته وویل چې هی سادهګانو، کټوه ماته کړئ نو د وزې سر به خپله راووځي. کله چې یې کټوه ماته کړه، همدا و چې ټول مشکل حل شول. ټول کلیوال خوشحاله شول او له ملک څخه یې مننه وکړه. همداراز ملک هم په ډېر غرور سره کلیوال ته وویل دا که زه نه وای تاسو به څه کول؟ اوس د دې کیسې مطلب څه و؟ په کمنټ کې حتما راته ولیکئ.